د قربانۍ ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربۍ کې موږ ورته قرباني وایو قرباني څه شی دی زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانۍ څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنا موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کړو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاویږي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاویږي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري او فلم یضحي د قرباني ونکړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانې ته بلکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا وکړي او پیغمبر مبارک په دې کې 10 کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې 10 کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله 2 ګډانه ملال کړي دي نبی علیہ السلام یو ځل 2 ګډانه لال کړ برګ لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو تکیدلې چې وته وای زموږ بعضې خلک وی په ټکېدلي ګډ او یا وی قرباني وی نه رسئ یو سړی وی اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړي نو بهترین عمل دی زما وروڼو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی هغې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګورئ خلق د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي په چوکونو کې بوت ولګوي په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګوي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګوي ولې وی په دې به زما د پلار جمدې وي د پلار میشن به جمدې وي خلک وی لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د څه کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي دا څه کارنامه یې کړې ده نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته را مخکې کړي مونږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي احرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غټ بوت یې لګولی و لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو ابوالهول لوی بوت یې لګولی و نو خلکو به بوت ته کتل ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جی ابوالهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې د څه کارنامه ده د دجی دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزایننګ او دا ارس دا خوده جوړ کړي دي نو خلک نن سبا انګریزان ښځه چې انډونیشیا ته لاړم ځای په ځای غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مو لیدل حالانکې د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمې لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړې وه دا کړې وه نو بوتان یې ورته لګولي دي زما وروڼو بوت پرستي او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو اوس د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګول د هغه تصویر خو نشي لګولی نو د هغه اسلامي طریقه باندې د هغه ژوند او د هغه طریقه جمدې ساتل دا قرباني ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به هغه انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې ده دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ له هم پکار ده
دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو موږ له هم پکار ده نو اوس موږ له خو بوتان منه دي نو موږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بت څه کې بلا پیسې لګې مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي او د خدای دشمني بیله ده او ګناه بیله ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې تا ته هم فایده ورسېدله غریبانانو ته هم فایده ورسېدله بچي به دې هم غوښه وخوري رشته داران به دې هم غوښه وخوري میلمانه به دې هم غوښه وخوري او ثواب به دې مو شي او رب العالمین به هم راضي شي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دی زړه مو پوخ شي راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ له لوی غم جوړ کړی دی بکې به نه یو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او روبینو روپۍ برباد شي وی دې په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي ګوره زما وروڼو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج له څه له دی حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکوي بیا خو به وی چې عمرې له مزه عمرې له څه دی دا پیسې غریب له ورکوه نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه کور مونځ کوه دا پیسې غریب له ورکوه خبره خلاصه شوه کور منځ کوه جومات ته رسېدل جومات جوړی ته په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې بس کور جوړوه که نه څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی هېڅ ضرورت نشته دا به وایي کور منځ کوه بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته بس آنلاین درسونه کوې که نه دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوې دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لک او 60 لک روپۍ ولګولې دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړې او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 کلو روپۍ واغېسته او لونو له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې دغلته نه ګورې دین ته سترګې خړې کړې بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده څونه پیسې لګې څونه کا سامان ولالې څونه کالي ولالې څونه پرجونالې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي بیا به زه دا وایم چې روژه هم منیسه دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که هغه پیسې غریب وله ورکه زه به دا درته ویم چې روژه منیسه دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي هلته ګوړ چارې وکړه پیسې به وکړې غریب له ورکه بیا به دې منځونه هم مه کوه ولې په منځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي د دې منځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې ستا ته زکات شته وله ورکه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور له کنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکا او چې ته چې غریب له ورکوما نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو سره د غریب غم دی وې قرباني مکه او غریب له ورکا نو بنگله دې خرڅه کا کنه د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو سره د غریب غم دی او دا وې چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي دا ټولې خرڅې کا ورکه غریبانانو لکنه یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمني
اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده، هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړې ده، هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې او نکړه زما عیدګاه ته نه راځي، زما مانځه ځای ته نه راځي، سخت زور نه په رسول الله مبارک ورکوي. هغه قرباني چې دی نکړله برباد بشي. د پیغمبر په سنت عمل کوا، د پیغمبر په طریقه عمل کوا. زه خپويږم نه، پیغمبر خپويږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم، زما عقل بسي. او د ټولو نه لویه خبره اوس اوره د قربانۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم. الله د حضرت هاجره او د حضرت سارې د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي. جګړې جوړې شوې، قصه اوږده ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوزه او دا بچی دې مبوزه او د بیت الله ځای ورته وښو. جبریل علیه السلام نشاندهي کوله، موجوده چې کوم بیت الله یې دې راوسته. قصه اوږده ده چې ته بل ټیم به راته څه ناسو ویم، خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي او د خپل بچي معلومات به یې غوښتل. په دشت و بیابان کې قسم په الله پرېښودی. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلوم. الله وایي مونځ کوه، بس کوم به. الله وایي سهار او ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن کوه، زه یم همدقسې به الله کوم. عقل به نه چلوم چې یاره پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه. سبا به لیبرل راپاسي دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو، خو منځونه دي که نه. سبب وی دا را ماخام خدا درې دي، نو دا یو خو پکې نیمګړی شو، څلور به کو کنه. د دین په کار کې به موږ څه کوو؟ افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري وکړو. دا چې څه الله ویلي دي، که ته خدای ته پوه وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې. د دې لیبرل ته وایم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي، ته پوهېږې که خدای پوهېږي. که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وتې، ستا خبره اړو زه منم نه. او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی. سر یې انګریزۍ پرېښی دی، ټوپی په سر نشته، ګیری نشته، او کشتنو وهلې ده، او د شریعت خلاف لباس یې چولی دی، او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولی دی او خلک ګمراه کوي، خلک تباه کوي. چې په شریعت برابر دی دا هغه وری ګورې تباه به مو کړي. ګن به یې ګن ګورې، د پیغمبر دشمن به یې، د پیغمبر د ناموس دشمن به یې، او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي. او دوه څلور ټکي انګریزي به وایي، په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی. د اردو څلور پنځه کتابې به یې کتلي. په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي، نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 10 15 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د ده نه بیا عالم جوړېږي. او تاسو ګیره د خرایلې ده ظالمه، او یا دې مشین کړې ده او ناستې او په دین اعتراضونه کوي، او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې، اردو دې کتلې ده او څلور پنځه ټکي د انګریزۍ وې. ټوله دنیا دنه متاثره ده. د خپل علماو بیانونه اورئ، د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کړي. نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم، بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم. زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کوم. رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې 80 څاروي حلال کړي دي. څو 80؟ حالانکې په عمره کې څاروي حلالول سنت دي، مستحب دي، فرض واجب نه دي. په بل عمره کې 80 حلال کړي دي. د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول. په حج کې 100 څاروي دی، وایه یو څاروي به حلاله. رسول الله مبارک سلو خان حلال کړي ده کنه. اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه، او دا خلک یې کوي، دا کوي. دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت کې هغه ښځې راوتې وې، نارې یې لګولې وې، نو هغې کې څه وې؟ هغې بیا چغې والې د پردې خلاف، پرده موږ نه منو. او ما واورېدل چې داسې چغې والې، یا رسول، اے رسول سن لو، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي، اے پیغمبره واوره مونږ ته پردې ضرورت نشته. نو دا خلک به ماته دین ښیي، د دې خلکو استاد به ماته دین ښیي، او په فیسبوک به ناست دي او موږ به سره کمنټسونه کوو. لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ.
نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچی راوستل ته کې پرېښودل رو لویږي جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس بیا کو او د دې خپل ماشوم تپوس بیا کو ته راته دا داسې لوی شو مزې دا خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا. بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل په شان الک. الله اکبر. اب سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه به ورته ګراني. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یا دی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو. دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو. قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو د 9 شو د 10 شو نه چې منډې تړلې پلار سره شروع کړې. دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه ګلدسته د ګل دی منډې تېرې شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي؟ د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې سولې دل هغه سې دي خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغې کې دویمه خبره نی. نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا. نو دې څه چل کوي بچی ځان ته کېنو انی ارا فی المنام انی اذبحک بچی زه خوب وینم چې تا حلالومه. اوس به څه کوي؟ زوی ته هم پته ده چې د ما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده. زوی ته پته ده هوښیار بچی دی. زوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نی. نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. دې ته زوی وایي. دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نی پیغمبر دې ورته پته چې زما پلار پیغمبر دې خوب یې وحی ده. دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی. خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي. ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تپوس وکړو څه یې درکړل الله پاک 50 منځونه. وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي. ارجع الى ربک فصله التخفیف. الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي. نو زر فوراً حضور پاک لار وی الله زما په امت اسانتیا راوله 50 نشي کولی. وی ښځه 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو؟ وی 15 کم شو. وی اوس هم ډېر دی. وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و. هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان دی د الله تحفه وه. هغه وخت کې خو چې زر یې ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل رستو راځي. نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو. نو 15 کمېدل څوله خبره راله 50. نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا. نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کړي. خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرېږي ستا الله په نوم. خیر دی خپه دې پرېښي د الله په نوم. خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم. یا دا چې ګډ به حلال کړو الله ته ووایه چې دا حکم بدل کړي. دا سوال جایز دی منه نه دی. ما دله مثال درکړو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وای بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر. بابا کوه چې ساډر درته میلاوي. دې ته ایمان وایي. دا پکې نشته. اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب له ورکړه
د خدای بنده لال کا غوخه غریب لور کا ورنه غریب لور کا دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کوا ما تؤمر چې زه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی تا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر په خپل وس به زه چغه هم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وخپې به هم نه لاقوم زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولی که زوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څو وجې دي طالبان هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نه شي کولی پلار ته خپل بچې معلومي مشوره کې دا کاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور اعلان کړه سبا به خلک وایي په زور اعلان کړی دی مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به راج نیسو چې ته به بانه به بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت کې روان دی وای د کور نوځي نو مور ته هم غږ نه کوي وی راځه که نه بچي ځو قرباني کوو علم وتلا نه وایي ډېره ښه ده نو چاړه هم واغېسته او رسۍ هم واغېسته او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي مونږ ځو نو مور هم په دې سوچ خو نه ده هغه خو په دې نه ده چې ګینه زما زوی به حلالوي لال روان شو نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې 3 جمرات دي خلک ورته شیطانان وایي نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې وایي داسې ځو وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی حلالوي دا څه کوې په بوډاوالي خدای در کړی دی دویم څوک حلالوي د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو 7 کاڼي واغېستل او شیطان یې پرې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي وی قرباني کو وی قرباني نه تا حلالوي وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وایي هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال دی وایي ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دی بې خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو 2 کاڼي واغېستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانه دی داغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه د خیر خویما او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي داغه دا مطلب داغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالوې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پرې وغوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه 3 کاڼي دغه شیطان په دې باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلیو داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی علم دی که څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتلی دي ولی ویشتلی دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلی دي چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعض خلک وی داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پرې جوړ کړو شیطان ولم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته وویل بچې څوک هم
یا ات تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه هغې خلکو نه شمارې مه چې ښه زبردست صابرین صبر به کوو. حلالول ډېر ګران کار دی د بچې نه. قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالۍ نو قصاب ته وایي راشه حلالې کا دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کم وخت کې بیا حلالۍ که نه چې کم وخت کې بیا حلالۍ نو بیا ورسره څه کوي چې کم وخت کې بیا حلالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا لاس پې وتړم نو حلالول به آسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې څه وباسي. زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملولی دی لاس پې وله تړلی دی او حلالۍ به نو ما له به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کوله وي. بابا چاړه به ښه تېره کړي بچې هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي. بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به حلال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم. وایي ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه. نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړه ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کړس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي. نو هسې نه چې معمولي غوندې خراب زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي. نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا. وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا. او بابا یو چل به بله مو کړه دا کمیس رانه مخکې وباسه وروسته مه وباسه وروسته که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه. نو چې دا کمیس ما نه وباسې او ځکه لالال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسي او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده. په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای. هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي. نو بابا زما دا کمیس به زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل په تا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نه خیدا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی. او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل د یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه. الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا یې تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي. اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوبروله. چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل ومنم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم. او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی
د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لویده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځاو او زویم خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچی بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به مو وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچی د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قربانی به کوئ انشاءالله العزیز کله به یې کوئ د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په 2مه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په 2مه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په 2مه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په 2م کې هغې نه کم په 3م کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشت یې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکا خو ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره وکړي بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی د الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحمن بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسوک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پرې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالولی کې د اختر مونځ شي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالی څاروی بیا چې څاروی کله حلالی نو بهتره دا ده چې هر سړی دی په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا وله چل نه وردي
یا نشي زړه باندې کمزورې دی نو بل تام ویلی شي مال حلال تا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکه دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا علالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سیر یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کرتلې دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کرتلې نه راغلی بل لورې چې تا مبارکوله تلې دی نه راغلی او یو ورورې په کور کې دی او قصاب راوسته وی لالوا د قرباني ګورې نشوه د ورور لدی اجازت ورکی د مخکې نه د یو ورور لدی یا د قصاب لا یا د یو ورور لدی اجازت ورکی چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغوی ورته وایي وکړه زمونږ وکیلې او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چل وکړي په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وایي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړه دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته ما له حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي ادی چې پلار یو څلور زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یې ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې 15 د ډم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په دوو کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې وروڼه په کور کې پیسې را جمع کړي او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني شوه او که نیت ته د دې چې غوښه به وکړم نیت ته د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت ته د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وړه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېد هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د 5 شپږو د طرف نه ته وکیل شوې
او ته د موږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالوما او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروی زر دمه شي او پاسانه حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سرا او که بسم الله الله اکبر وم کافی دا که صرف بسم الله دی وی کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک دا یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشاله کړي ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته وایي زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑه روپۍ دي 1.5 کروڑه روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑه روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلی وکړي بله د نفلی وکړي خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا وکړي چې دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبح د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال شي مور پلار دپاره وکړي ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړي دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور د وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مه غشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کاله او غټ څاروي مه غشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو 2 پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 9 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یو سمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یو سمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه وړه د یو هم نی نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د کسره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سر یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړی وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته څه وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کوې قصه دې تباه و برباد نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ضایع ک کوي سی وی که سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خپ طریقې سلور او ضایع کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته وی مخه خوا کا आवाज وکدا د چا کېړو ګیلرو کار پکې وشي خپ طلبان تقسیم وکا او خشته مدیدار اصل چې کم پکې زور اوري ا د قیمه خشته غوخه مخ خپل طرف ته ورواچي دا کور ته یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاړه کې چې دا ستا غوخه ډیره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وګورئ نو په دا قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیر جان
نو زمانونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې دا سرمن قاسم سر خوړلې دی چې دا خدای شان دی چې دا قرباني ورودي چې سرمن اردان شي دې مولیانو ته خلکو چل جوړ کړي لکه دا سرمن مولیانو له ورکول ناغه پروس کالو کابل کالو ناغه سرمن خو چانا غشته بالکل نا مولا له راوړه استاد یې وه دا سرمن والو مور دې پکې ون غاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپل باندې خرڅوله مال دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلې وې مور دې پکې ون غاړه نو اوس خبره دا سه دا چې سرمن د قربانې په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بنا ورکې چې دا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا ورکې سرمن نقد ځان له استعمال کې راوستې ځان لته لمسه جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنا ورکه جمعات باندې نه کیږي غوري چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریبي کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار له ورکو شي غریب له خو کچې دې خرڅ وکړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لورلا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر حکم مولا لبا د سرمن پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسه ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمن در کوم مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کومه حاصل کړي نو ټوله غوخم په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه ودخروا چې دا تاسو خوري او ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په پرچ کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسی په خپل او خرو په خپل بچو باندې دی خورا ځان له چولم شي پرچ کې می خو دی شي یو عیسی مسکینانو فقیرانو غریبانو لور کچا چې قرباني نه کړي او یو عیسی خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کې خوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له څاروي واخیست او پې کولو پې به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پې کلک شي او غلان درد نه کوي او که ډېر څاروی تنګ او پیرې ته بالفرض واغېشتله نو یا خدا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کړي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی کہ مال بدونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وي هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی منډۍ نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي یو سړی سره نقد رقم نشته یو نیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनी मतोला सोने कुर्बानी पे वाजिब न दा कि ऊनी मोतौरसीगी अला कुर्बानी वाजिबेगी अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي ګورئ که څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر ملګري چې هغې پریشنونه کړي دي ډېر ملګري هسپتالونو کې پراته دي ټولو ته دعا وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ونه ورکړي یا الله چې د چا بچی نه اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي
چاته څه پریشانی دی په خوشالو بدل کې یا الله ته زمونږ ناراضي شي خدای کستا طرف نه دا حکم وي چې بچی قربانی کې الله مونږ باغم کول یا الله د دې قرباني توفیق مونږ لرا کې او الله د خپل رضا لپاره قبول کې او الله زمونږ په ځل کې غلط نیت او سوچ دا وخو مخورادي وخه څه چي دي هر وخت کې خلق خوري نو یا الله هغه نیتونه زمونږ توبه ده خدای مونږ ستاسو رضا لپاره کوته توفیق راکې او تیرا قبول کې او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت مونږ لنه کې او جنونو برکتونه راکې یا الله چې چاته کورونو کې څه پریشانې دي په خوشالو یا بدل کې یا الله که څو قرضدارانی قرضونه اخلاص کې مسافرونه چې زمونږ کم بار ملکونو کې دي هغې ته دعا کې زمونږ بار ملکونو کې زه دوستان دي په ترکیه کې دي په دوبۍ ابوظهبي ملیشیا لندن جرمني کې ډېر ټپوسونه کوي امریکې یو ځای بل ځای نه ټیلیفونونه کوي او ټولو ته دوبۍ کې ابوظهبي کې او په سعودي کې دي او ځای په ځای الله ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي الله دې ټولو مسافرو له په خپل کور کې د خپلو بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپلو کارونو کې او په خپلو مقصدونو کې کامیاب کې د بچو نه لري ته خوشاله زندګي نصیب کې او الله ته په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي الله کده چا په کورونو کې ناچاقي پروغي بدل کې خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشالو باندې بدل کې او د هر فتنې نه مساته ډېرو مرګرو ټیلیفونونه کړي دي دعاګانې غواړي خدای هغې تا ته معلوم دي د هغې دعاګانې تا ته معلوم دي ولې قبول کړي او چې کوم مرګري ډېر لرې لرې ځای نه راځي یا الله یو قدم باندې اجرونه ورکړي او زمونږ د محلي مرګري او د دې دواړو محلو د خلک چې د میلمنو کم خدمت کوي اوبه پیس کړي او ځای نه یې وله ورکړي دي الله هغوی له هم د دنیا او د آخر برکتونو خوشحالۍ ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین